السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه بیا هم ټنس دی، پنځم ټنس دی، پیسیو وایس، فاست انډیفینټ ټنس، فعل ماضي مطلق سمانه. اکټیو وایس یې موږ ولیدي، اوس پیسیو وایس وایو. په دې کې به دا په څو برخو کې موږ وایو. یو به دا دی چې د پاست انډیفینټ ټنس او د پریزنټ پرفیکټ ټنس فرق په بیانوو، او بل دا دی د دې اصول د دې رولز به یې ور وایو، بیا به پر دې باندې جملې جوړو. بیا په دې کې دوې مهمې خبرې دي چې هغه باید انسان زده کړي د دې ټنس اړوند. هغه ته به تاسو په غور باندې غوږ نیسئ، ورته ګورئ به. او د دې استعمال موږ په اکټیو کې ویلي، بیا هم پیسیو کې به وایو چې په تېر وخت کې یو کار سوی. نو اوس راځو دې ته چې دا په تفصیل ووایو، خو د دې څخه مخکې تاسو نوي یاست زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ. اوس راځو د پاست انډیفینټ ټنس او د پریزنټ پرفیکټ ټنس د دې د استعمال فرق څه دی. دا موږ په نورو ټنسو کې هم ویلي دي ور دوه. فاست انډیفینټ ټنس چې یو کار وسي یو څه وخت تېر سوی. پریزنټ پرفیکټ ټنس چې یو کار وسي وخت نه تېر سوی. دا یې باید موږ زده کړو، دا یې فرقونه دي. فاست انډیفینټ ټنس چې یو کار وسي څه وخت تېر سوی، او پریزنټ پرفیکټ ټنس چې کار وسي وخت نه تېر سوی. دې ته موږ پریزنټ پرفیکټ ټنس وایو، دا یې استعمال دی. او په دې کې دغه رولز دي، هیلپینګ وربز، دا اصول یې واز ور، دا دوه هیلپینګ ورب. بعضې خلک دا ور ویر وایي. ښه، ورب ترډ فرم سینګولر واز پلورل ور، دا استعمالیږي. دا یې رولز دي. واز چې دی خالي په دې کې به زه یوه خبره درته وکړم، خو تاسو تر دې اساسه پورې ویډیو لایک کړئ. اوس عباري جملې هم درته جوړې کړو. د واز د ور لږ استعمال در ښیم. ښه، اوس پر دا یوه خبره باندې لږ غور وکړئ. د واز ور دا لږ دلته د واز سره آی استعمالیږي که ور آی د واز د آی سره استعمالیږي، یا که د آی سره واز استعمالیږي که ور استعمالیږي. اوس په دې باندې لږ خبره وکړو. موږ باید په دې خبره پوه سو. په نورو ټنسو کې موږ دا ویلي وله چې آی چې دی هغه د جمع والا سره دی. په نورو ټنسو کې موږ دا ویلي وو، پریزنټ انډیفینټ ټنس کې موږ دا ویلي وله چې آی چې دی هغه د جمع والا سره استعمالیږي. خلکو دا پوښتنه کړې وله چې آی خو چې دی هغه واحد دی، ولې د جمع والا سره؟ موږ ویله چې آی په دې وجه د جمع والا سره استعمالیږي چې موږ دا د جمع پر ځای استعمالوو. لکه ما مثالونه درکړي وو چې موږ تاته 3 واره وویل چې دا خبره دی، تاسو موږ ته نه منله. او څو مثالونه ماشه ډېر بیا هم که چېرې په تفصیل باندې ځئ، بیا هغه انډیفینټ ټنس پروت دی، تاسو یې سرچ کړئ زموږ په چینل باندې شته. تاسو مخ ته ولاړ شئ، شاته بیا ته پیدا کولی شئ. خو دلته په دې ټنس کې د آی چې دی هغه دلته برته د واحد سره استعمالیږي. په دې باید خبره سر خلاص کړو. آی سره یا آی د واحد سره استعمالیږي، په واحدو کې دی. اوس به دلته په جملو کې موږ ته مخ ته راسي. The match was played between Pakistan and Afghanistan. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لوبه ولوبول شول. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ میچ وشو. دا د دې پیسې وایس دی. هغه اکټیو وایس دا رقم موږ د کوو چې د پاکستان and Afghanistan played the match، یا they played the match between Afghanistan and Pakistan. دا اکټیو وایس دی. پیسې دا دی the match was played between Pakistan and Afghanistan. دا افغانستان ویل کېږي، افغانستان ویل کېږي ځکه په انګریزي کې غین نسته چې اوس افغانستان د غین پر ځای باندې موږ هغه دا افغانستان ویل کېږي. په انګریزي کې ښې نسته، موږ به خان نه وایو، کان به وایو. غني ګني بولي، خان کان په انګریزي کې. نو دا باید دا خبره باید نوټ کړو. او the public was not told the truth. عوام ته رښتیا نه وویل شول. عوام ته رښتیا نه ویل شوي. او اکټیو دا رقم دی چې they did not tell the truth to the public، یا the public دی عوام ته رښتیا نه وویل. هغه اکټیو ده. The apples were eaten by the guest. سیبونه په میلمه باندې وخوړل شول. او the well was dug by the laborers. په مزدورانو باندې
څاه د اوبو څاه وکښل شو. ویل دلته نام دی څاه ته وایي. یو ویل ایجکټیو دغه دی adverb دی چې هغه معنا ښه، خو دلته نام دی څاه ته وایي. The patient was admitted in hospital. ناروغ په هسپتال یا روغتون کې داخل شو. داخلې کې. نو دا ولې د دې جملې په اخر کې ستاسو د امتحان لپاره چې تاسو امتحان کو، تاسو خپل ځان هم امتحان کوئ، ټیسټ یې کوئ چې ستاسو په دې ټینس باندې واقعا هم سر خلاص که نه، ستاسو زده دي که نه. ځکه که چېرته ټینسونه نه کوئ زده ستئ هېڅکله، دا زه په ګرنټۍ په ضمانت درته وایم په تجربه چې هېڅکله تاسو انګریزي نشئ زده کولی. نو د امتحان لپاره د یوه جمله ده، د باران په وجه لوبه ودرول شوه. دغه تاسو په انګریزي کې واړوئ د past indefinite tense ته، بیا په کمنټ کې ولیکئ. تر بل سبقه ښې چارې، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه، الله حافظ.